هوایي ځواک د پرمختګ په لور دفاع وزارت بله جنګي الوتکه ترمیم کړه. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ملا یعقوب د پوځ مجهز کولو ته کار ویلی. په کندهار ولایت کې یو MD 530 الوتکه الوتنې ته چمتو شوه. دفاع وزارت وایي د کندهار ولایت د هوایي ځواک لیوا د انجینرۍ تخنیکي ټیم له لوري یو بل 530 MD الوتکه چې د تیرې ادارې په وخت کې تخریب شوې وه بیرته ترمیم او الوتنې ته چمتو شوه. د کندهار د هوایي ځواک لیوا قمندان مولوي صاحب فتح الله منصور د هوایي تخنیک د انجینرۍ ټیم هڅې وستایلې او وی ویل موږ متحد یو تر څو په اخلاص، ژمنتیا او وفادارۍ د هوایي ځواک په برخه کې ګړندی ګامونه واخلو او هغه الوتکې چې له فعالیته لوېدلي یو ځل بیا ترمیم او الوتنې ته چمتو کړو. د تخنیکي ټیم له لوري د یادې الوتکې ازمایښتي الوتنه نن په بریالیتوب سره ترسره شوه. دفاع وزیر مولوي یعقوب تر دې وړاندې ویلي وو چې د افغان انجینرانو په مټ به ټول هغه الوتکې چې د سقوط ورځو کې د بهرنیانو له لوري ویجاړې شوې وي بیرته ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو کړي. بلخوا مالی وزارت وایي د راتلونکي کال بودیجه کې لوی اقتصادي پروژې په پام کې نیول شوي دي. مالی وزارت وایي د 1402 مالي کال د بودیجې پر مسودې کار روان دی او هغه پرمختیایي پروژې پکې په پام کې نیول کېږي چې د هیواد او خلکو پر اقتصادي ودې ډیر اغیز ولري. د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل په دې اړه چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د ملي بودیجې د تنظیم په برخه کې کوم بدلون راغلی وویل په دې پروسه کې کوم ځانګړی بدلون نه دی راغلی. نوموړی زیاتوي چې د 1402 مالي کال د بودیجې ترتیبولو بهیر پیل شوی او د تیر په څیر د 1402 مالي کال د بودیجې ترتیبولو لارښود ټولو ادارو ته استول شوی دی. یادو پروژو کې د اوبو بندونه هم شامل دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.